زما او ستا ناموس خرابونکي دي، زما او ستا پر دولت باندې حمله کوونکي دي، او زما او ستا د بچانو د خولې څخه ګولک شونکي دي، زما او ستا د بدن څخه وینې زبېښونکي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا به داسې حاکمان بیا راځي قلوبهم قلوب الذئاب ولسانهم احلى من السکر، ژبې به د شکرو څخه ډېرې خوږې وي چې کله پر خبري رسنۍ باندې ښکاره سي ستا به دا یقیني چې زما د ټول انسانیت زیات خیرخوا دغه انسان دی. لیکن پیغمبر علیه السلام وایي قلوبهم قلوب الذئاب، په باطن کې به یو درنده وي چې ستا د زندګۍ پر یو ترتیب باندې به دی صرفه نه لري، او دا به ولې الله تعالی دا درنده زما او ستا پر سر مسلط کوي. د هغې وجه دا ده چې ما او تا په خپله ظالمان یو، ما او تا په ناپ و طول کې کمی کړی دی، او ما او تا په ترازو په تله کې کمی کړی دی، او چې کله دغه ظلم ما او تا کړی دی د الله تعالی د طرفه سزا هم د دغه ظالمانو حاکمانو په شکل